الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه کتاب شروع ریاض الصالحین پاغی کی جدن مخ کی وہ 50 بابونه چلاړل دا اتم 50م باب دے مخ کی باب کی خاص کر باب القناعت او العفاف صبر او ځان د سوالنا به ضرورت حاجتونه وختل خلق او نزان ساتل اوس دی باب کې یو قسم داغه نه استثناء کوي چې تا سوال نه کړي وخت نه کړي دي شي چانا او تا ته در کول کی بغیر د سوال نه نو دا جواز لري نو باب جواز الاخذ باب د بیان د جواز د غستلو د یو شیز د یو مال من غیر مسأله بغیر د سوال نه ولا تطلع الیه او نو بغیر د مخکې کېدلو نه اغیتا عن سالم بن عبد الله بن عمر د سالم بن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نقل لي عن ابيه چې نقل کې خپل پلار نه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نا هغه نقل کې خپل پلار عمر رضی الله عنه نا قال عمر رضی الله عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یعطینی العطاء چې ما تبارک رسول ډالې سمال شي فاقول ما ورتوي اعطيه من هو افقر اليه مني ورکدی لرا هغه چاته چې ډیر محتاج دي ته زمانہ یعنی بل چاته ورکا څوک چې دا ډیر ضرورت او حاجتي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم خذه واخلته اذا جاءك من هذا المال شيء کله چې تا تراشي د دې مال نه سیز وانت غیر مشرف تمخ کی کیدون کې نه ورتا ولا سائل نه غختون کې او تا ته در کول کېږي او راشي نفخذه واخلونسا فتموله دغه نه مال جوړ کړان لا استعمال کې راولا او دغه نه رسو فین شئ تک ساخو خو شي استعمال له كله ځان له خورا وان شئت ساخو خوشي تصدق به صدقه ورکاو په دې سره ومال او هغه سجدا سني تابس ناراضي فلا تتبعه نفسك مور پس کا خپل نفس قال سالم وی فكان عبد الله وی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وو د دین رستوبه لا يسأل احدا شيئا چنه غوښته دی او کس نه هیڅ چیز دی حدیث باندې عمل لا چي کو خو چا به شی ورکو نو ولا يرد شيئا اعطيه نه به واپس کوي چې چا ورته ورکړې شو نو حدیث د ترجمه الباب سره مناسب دی چې تار شیشه څوک درکې په خپل هغه اخلا او د خلکو نه سوال او غوښتنه دا چیرې مکوا او څوک درکې شي نو واپس کوم لکه څنګه چې د حدیث ذکر شو بیا غي کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عمل به دې حدیث کې مشرف سمانه بشین موجم او مطلع الیه چې تخکر کیدون کې لکه باب کې د لفظ راوړو چې ولا تطلع باب الحث على الاكل من عمل يده باب دې بیان د تیزی ور کولو په خوراک من عمل یده د عمل د خپل لاس نه والتعفف به او ځان صدر په دې سره عن السؤال د سوال نه والتعرض للاعطاء او ځان پیش کول للاعطاء ورکړتا د دې باب مقصد دا دی چې انسان په خپل لاس باندې مزدوري کوي او غټي او خوري او ټولو کې دا غوړه خوراک دی غوړه عمل دی او دا د انبیاء علیهم السلام عملو لکه رسو ذکر شي داود علیہ السلام چې الله پزما کې خلیفہ ګرځول او ناشنا بچي ورته ور کړو سره دا غینا هغه با خپل لاس باندې مزدوري کول ازغری دا به جوړولې او هغه نه به خوراک دا چیرې کاوه قال الله تعالی وی الله تعالی فاذا قضيت الصلاه کله چې مز وکړی شي پوره شي مز د جمعې
فانتشروا فی الارض خوارش پدمکه کې وابتغوا من فضل الله ولټوي د الله فضل. نو آیات کریمه کې اشاره ده بیع او تجارت او کسب مزدوری کول په خپل لاسونو باندې، خاص کر لکه جمعې پرد باندې چې عمل دا چې کوي نو کله چې موږ ته امراشي موږ لاړ شي، کله چې موږ نه فارغ شون بیا د نه خورشه او د الله فضل او مزدوری او درنګ دیړی او تجارت ځان لچې دی وکړي. وعن ابي عبد الرحمن وعن ابي عبد الله بن الزبير وعن ابي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابو عبد الله زبير بن عوام رضي الله عنه نقل لي قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدكم دا چواخلی او کستا سنا احبله خپلهم رسي ثم ياتي الجبل بغیر تراشی فياتي بحزمه من حطب راوړیو ګړې د لرګو علی ظهری خپل شا فيبيعها پس دا خرڅ کی فيكف الله بها بچ الله پر سره وجو د زمخ خیر الله دا غره دلرا من يسال الناس خلقنا سوال کوي، کله چې سوال کوي نو اعطوه خلق ورته ورکړه کوي څوک او منعوه یې منکي څوک ورته نور کې او څوک نور کې. مطلب دا چې وسړی ډېر غریب دی غرت لاړل خشاک لرګي راوړل او ځان نه خاص کړل، دا د لپاره د دین غوړه دی چې لاړ شي بازار یا بل دیتا د خلکو نه سوالو کی نو څوک ورته ورکی او څوک ورته ورنکی. دا روایت چې امام بخاری نقل کړ دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه نقل لي قال دي وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان يحتطب احدكم دا چې خشاک راوړي او کسا سنا حزمتن یوګړې علی ظهری بخبل شا خیر لو دا غره د دلرا من ان يسال احد دا چې سوال کې دی او کسنا نو سوال چې کړو کی فیعطيه او يمنعو یا ورکی ورته شي یا من کې لګ اکثر سوالګری بازار کې راشي خلک ورته مخ کې نه وي معاف کما. نو د دینه دا غره د انسان لار شي او ځان له غرنه لرګي وروړي او خپل لرګي چې هغه خرڅ کی. دا حدیث بخاری مسلم دواړو نقل کړ دي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بیام دا ابو هريره رضی الله عنه نقل لی نقل کی نبی صلی الله علیه وسلم نا قال نبی السلام ویلی کان داود علیہ السلام او داود علیہ السلام لا یاکلوا چ خوراک بین کو الا من عمل یده مگر عمل د لاس بلا یعنی خپل لاس باندې مزدوری کولا سره د دینه چې مسلمانانو خلیفہ او باچې ورته الله ورکړو قوت ورته الله ورکړو خپل لاس به مزدوری کولا. قران کریم کې ذکر دي زغری به جوړولې د استعمال ګرمۍ نه بچ کېدلو او په جنگ کې د جهاد په وخت کې او هغه باندې کوم پیسې وګټلې پاغي به خوراک ځان لا غسلو. دا روایت چې امام بخاری نقل کړ دی. وعنه ابو هريره رضي الله عنه نقل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل كان زكريا عليه السلام وذكر السلام نجارا دلرغو کار کوونکې نجار هغه چاته وي لکه پښتو کې ته موږ دوزګری چې لرغو کار دا چې رکی اره چې رکی او پاغي مزدوری کوي. نو زکریا علیہ السلام د الله پیغمبرو لوی شان مرتبه الله ورکړ دا خاص کر سورۃ ال عمران سورۃ مریم کې الله دغه واقعا ذکر کوي او د الله څومره بندگی دا چې کوله. لیکن د دنیا د زندګۍ تیرول د پاره دغه معاش سو هغه داو چې مزدوری دا به چې کوله تجارت لرغو کار. دا روایت مسلم نقل کړ دی. وعن المقداد بن مادي كربا مقداد بن مادي كربا نقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل نبي سلامنا قال نبي سلام لما كلا حد طعاما قط نخري او کس خوراک اس کلا
خيرا چې دا غوړی من یاکل دا چې دی اخري من عمل يده عمل د لاس بل یو سړی خوراک کوي او رزق خوري رزق حاصلي نو غوړ رزق دار چې خپل لاس باندې ګټو کې دا غنه اخري وان نبي الله داوود یقینا د الله پیغمبر داوود علیہ السلام کان یاکل من عمل يده وچه خوراک پې کو عمل د لاس بلنا رواه البخاری دا روایت بخاری نقل کړ دے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه